موږ په پغمان کې یو او په پغمان کې چې دی بیا د محمد نبي د ادي ویلاز په نامه یو هوټل جوړ کړی دی او لا تر اوسه کار پکې روان دی. کار یې تکمیل شوی نه دی، ډېر په نړیوال معیار باندې دا ویلاز جوړیږي او اوس هم چارې روانې دي. موږ لږ پکې ګرځو او د دغه هوټل ځینې ښکلاګانې له تاسو سره شریکوو. موږ همدلته راغلي یو. دا زه چې اوس په دې کوم ځای کې ولاړ یم دا د ویلاز دوهم چت دی او دا زما شاته چې کوم اتاقونه ښکاري دا خپله د ویلاز اتاقونه دي. په دې اړه نور معلومات به هم دلته انجینران دي، له دوی به پوښتو، له دوی به د ځینو معلوماتو په اړه د ځینو موضوعاتو په اړه به ترېنه معلومات کوو. خو لا تر اوسه هم چارې پکې روانې دي.